سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمن اوسئ. د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د کمپیوټر زده کړې مینوالو موږ ستاسو لپاره نن ورځ بیا یوه ډیره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې هغه ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو بیا هم کمپیوټر برخه لپاره ځانګړې شوې ده. په کمپیوټر برخه کې نن په هارډویر او سافټویر باندې رڼا اچوو چې د کمپیوټر عمومي برخې ګڼل کیږي. نو د قدر وړ لیدونکو کمپیوټر چې دی په عموم کې په دوو برخو ویشل شوی دی چې یو ته یې هارډویر ویلی کیږي او بل ته یې سافټویر ویلی کیږي. هر څوک که ستاسو نه پوښتنه هم کوي چې کمپیوټر عموم کې څو برخې لري، دوې برخې لري، یو هارډویر او بل سافټویر. نو انشاءالله نن به په هارډویر باندې هم بشپړ رڼا واچوو او په سافټویر باندې هم. تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ. ښه نو لومړی ردرومو د هارډویر برخې ته. لومړی به هارډویر وپېژنو چې د کمپیوټر څه ډول برخه ده او کومه برخه متوجه اوسئ. ښه، زه به راشم اوس هارډویر ته. دغه د هارډویر مختلف ډوله تعریفونه دي، په انګلیسي هم شته، په پښتو هم تعریفونه ترجمه کړي دي. لومړی تاسو انګلیسي تعریف ته هم وګورئ چې په انګلیسي دوی څه وایي. The physical body of computer that we can see and touch them is called hardware. ښه، دا څه وایي چې د کمپیوټر هارډویر د کمپیوټر له هغه برخې څخه عبارت ده چې هم په سترګو لیدل کیږي هم په لاس لمس کیدلی شي، همدې ته ویل کیږي هارډویر. یا په لاند ډول دلته تاسو همدا تعریف هم وګورئ. د کمپیوټر ټولې فزیکي برخې عبارت له هارډویر څخه دي. نو هر څوک چې ستاسو نه پوښتنه کوي یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې د همدې سوال سره مخامخ کیږي یا په بل تعلیمي مرکز کې چې هارډویر څه ته ویل کیږي، نو همدا تعریفونه چې دي دا کافي دي. دا بیا مثالونه دي، لکه مثال دلته ما راخیستي دي مانیټور دی، پرنټر دی، کیبل دی یا فلش، ماوس، کیبورډ، مایک، جایسټیک، دا ټول د هارډویر مثالونه دي. اوس به راشو د سافټویر برخې ته. په سافټویر باندې به هم لږ رڼا واچوو چې سافټویر څه ته ویل کیږي. ښه، دا بیا مې د سافټویر تعریفونه راخیستي دي، تاسو دلته وګورئ. دا هغه د سافټویر تعریفونه دي. ښه، لومړی انګلیسي تعریف ته هم تاسو وګورئ. The entire program of computer that we can see but can't touch them is called software. دا څه وایي چې د سافټویر د کمپیوټر له هغه برخو څخه عبارت دی چې په سترګو لیدل کیږي خو په لاس نشي لمس کیدلی. نو په سترګو لیدل کیدی شي خو په لاس نه لمس کیږي. فقط د هارډویر سره دا فرق شو چې هغه په سترګو هم لیدل کیږي او په لاس هم لمس کیدلی شي. ښه، دلته په لاند ډول بیا موږ داسې هم ویلی شو د سافټویر تعریف چې د کمپیوټر ټول پروګرامونه عبارت له سافټویر څخه دي. که داسې وایي هم صحیح دی چې د کمپیوټر هغه برخه چې په سترګو هم ولیدلی شي، په لاس په واسطه ټچ نشي، په سترګو لیدل کیږي خو په لاس نشي لمس کیدای یا نشي ټچ کیدای، سافټویر بلل کیږي. یا داسې هم ویلی شي ډېر په عادي ډول د کمپیوټر ټول پروګرامونه عبارت له سافټویر څخه دي. هغه که اپلیکیشن سافټویر دی که سیستم سافټویر دی، لکه مثال وینډوز، لینکس، یونیکس که دغه دي، او که دې نه علاوه مایکروسافت افیس لکه ورډ، اکسل، پاور پوینټ، همداسې فوټوشاپ، کولرډرا، زوفیا، ګیم، داسې نوره، دا ټول څومره پروګرامونه چې دي همدې ته سافټویر ویل کیږي. نو همدا و د هارډویر او د سافټویر معلومات چې تاسو ته مې وړاندې کړل. تاسو ته مې هارډویر هم در وپېژند، د سافټویر هم، د کمپیوټر عمومي برخو مې هم وښلی چې دوې برخې لري، هارډویر، سافټویر. نو خدای دې وکړي تاسو پوه شوي یاست. نوره ویډیوګانې هم زموږ په چینل کې شته د هارډویر برخو په اړه، د هارډویر عمومي برخې لکه انپوټ، آوټپوټ، سټوریج، پروسیسینګ، همدې نه علاوه د سافټویر برخې لکه سیستم سافټویر اپلیکیشن، په دې اړه هم ویډیوګانې شته. خو دا ویډیو چې وه زموږ څخه مخکې موږ هم په همدې اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه، بیا یې لږ غږ بې خونده و، غږ بې کرپ کېدلو، نو موږ بیا په همدې مجبور شو چې په همدې اړه یوه بله نوې ویډیو جوړه کړو، تاسو لپاره یې اپلوډ کړو. نو د ویډیو په پای کې زه ستاسو ټولو قدرمنو لیدونکو څخه یوه هیله کوم، کله چې دلته تاسو زموږ په چینل کې ویډیوګانې ګورئ نو حتما یو لایک ویډیو ته ورکوئ، ځکه په لایک ستاسو نه پیسې مصرفیږي او نه کوم د موبایل برق زیات مصرفیږي. په همدې سره ستاسو په یوه لایک سره زموږ ویډیو ډیرو هیوادوالو ته رسیدلی شي او دوی ترې برخمن کیدلی شي.
نو که څوک نوي یاست چینل مو له ځان سره سبسکرایب نه وي نو چینل هم سبسکرایب کړئ، له ځان سره یې تعقیب وساتئ چې په آینده که هره مهمه ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته بیا په خپل وخت سره در ورسیږي. فی الحال نو په خدای سپارلې، یاست ښه وخت.